راشد د کرکټ خان. 10مه برخه. په 8م نمبر زه بیټینګ ته راوتلی وم، خو زیاترو زه د بالر په توګه پیژندلم. ما چې د کوچیانو لوبډلې کې 7 کسان آوټ کړي وه، ټولو ویل چې دا بالر دی، بیټسمین نه دی. دا 3 ورځنۍ لوبه وه. دا لوبه مو وګټله او بله لوبه مو هم وګټله. د سپین غر او د امو زونونو د لوبډلو په مقابل کې راشد خان ښه توپ اچونه وکړه او هم ښه توپ وهنه یې وکړه. له امو سره په لوبه کې یې 50 څیزه وواله. راشد خان په لومړي ځل د افغانستان په 3 ورځنۍ لوبه کې لوبیږي، هغه هم تر خپل ځان د مجبورو او ډیرو لوبېدلو لوبغاړو په مقابل کې، خو استعداد یې درلود چې د خپلې لوبډلې په بریا کې هم مهم رول ولوبوي. په دې سره هغه په افغانستان کې روزونکو او د بورډ مسؤلینو ته دا پیغام ورکړ چې د ملي لوبډلې یو جوګه لوبغاړی دی. د دغو 3 ورځنیو لوبو پایلوبه د کابل په نړیوال لوبغالي کې وه. د بوست زون لوبډله د راشد خان د ښې لوبې له امله پایلوبې ته وتلی و. ټولو رسنیو ته احوال ورکړل شوی و چې د لوبې په 3مه ورځ به په افغانستان کې په لومړي ځل د کرکټ د 3 ورځنیو لوبو پای وي او اتله لوبډله به معلومیږي. پایلوبه د بوست زون او مس عینک د لوبډلو ترمنځ وه. د مس عینک بیټسمینان د راشد خان د بالینګ په وړاندې داسې ولوبېدل لکه د څپان سیند اوبو ته چې د شګو بند تړلی وي. عبدالولي امین په پایلوبه کې د راشد خان یوه نادره کارنامه بیانوي. په کابل کې مو له مس عینک سره پایلوبه وه. د مس عینک نیمایي لوبغاړي د ملي لوبډلې وو، خو برعکس زموږ په لوبډله کې بیا د ملي لوبډلې کوم لوبغاړي نه وو. د مس عینک سره نورعلي زدران، امیر منګل، فضل زازی، فضل نیازی، رحمت شاه، داسې 8 کسان د ملي ټیم د لوبغاړو څخه شمیرل کېدل. داسې وه که 8 نفره هم د ملي لوبډلې لوبغاړي وو. زموږ لوبغاړي له دې پلوه لږ ذهناً نارامه وه. ما ورته وویل چې لوبه په نوم نه کېږي، لوبه په میدان کې کېږي. میدان کې ښه ولوبېږي او خپل پلان عملي کړي، ګټونکي یاست، بریالیتوب به ستاسې وي. د مس عینک 2 لوبغاړي آوټ شوي وو او څه باندې 100 منډې یې وې. زه د یو څو دقیقو لپاره غونډې ته ولاړم. بیرته چې راغلم، سکور بورډ چې مې ولیده بل رقم ښکاره سو او پکښې ښکاري چې 2 لوبغاړي آوټ دي. فکر مې نه کوئ. یو لوبغاړي رامنډه کړه او راته ویې ویل، حاجي صاحب ټول مو آوټ کړل او 6 پکښې راشد خان آوټ کړل. بس چې راشد بالینګ ته راغلی نو کیسه یې خلاصه کړې ده. دا لوبه په 2مه ورځ ختمه سوه او 3مې ته پاته لا نه سوه. بشیر ستانکزی راشد خان ته د لوبې د غوره جایزه ورکړې وه. راشد خان په پایلوبه کې د لوبې غوره لوبغاړی سو. دا لومړی ځل و چې راشد خان د افغانستان د کرکټ په 3 ورځنیو لوبه کې داسې ښه لوبه کوي او د لوبې غوره لوبغاړی کیږي. له دې لوبې وروسته په افغانستان کې یو غوغا جوړه سوه چې یو لوبغاړی دی، لیګ بریکر دی، بیټینګ هم کولی سي او ډیر ویکټ یې اخیستی دي. هو، دا داسې غوغا وه چې ډیر ژر د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېده.